سلامونه او نیکی هیلې. جرمني له ظریف سره د یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که چیرې تاسو په جرمني ژبه کې یو چاته معلومات ورکوئ نو تاسو به خبري یا بیاني جملې نه کار اخلئ، لکه ich lerne Deutsch. زه جرمني ژبه زده کوم. که چیرې غواړئ یو چا نه پوښتنه وکئ بیا به له پوښتنیزې جملې نه کار اخلئ، لکه lernst du auch Deutsch؟ ته هم جرمني ژبه زده کوي. خو که چیرې یو چا باندې امر کوئ او یا هم کومه غوښتنه ترنه لرئ بیا باید د فعل امري حالت وکاروئ. د بیلګې په ډول bitte lerne Deutsch، په مهرباني سره جرمني ژبه زده که، یا seien Sie ruhig، آرامه پاتې سئ. hab Geduld، حوصله ولره. په دغه جملو کې lerne، sein او hab د فعل امري حالتونه دي. امري حالت ته په جرمني ژبه کې وایي امپراتیو. نو راځئ چې په دې درس کې په جرمني ژبه کې د فعل امپراتیو یا امري حالت زده کو. د ډو، ایا او زی لپاره په دې حالت کې فعل څنګه ګردان کیږي، څنګه کولی سو یو امریه جمله او یا هم د غوښتنې جمله جوړه کو. ستاسو د جرمني ژبې مهارت که په هره کچه کې وي له دې درس نه هرومرو ډیر نوي شیان زده کوئ، نو حتما یې تر اخره وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. امپراتیو حالت څه ته وایي؟ څنګه یې له نوم نه پیدا ده؟ امري حالت یا کله چې موږ غواړو په یو چا باندې امر وکړو د امپراتیو حالت نه کار اخلو. موږ تاسو پوهیږو چې په جرمني ژبه کې فعل مختلف حالتونه لري، لکه اصلي حالت لري چې هغې ته انفینیټیو وایي، اوسنۍ زمانه حالت لري چې هغې ته پریزنس وایي، مثلا کنیوکتیو 1 لري، کنیوکتیو 2 لري، د هغې ترڅنګ یو حالت ده امپراتیو. تاسو ګورئ دا یو فعل ده ماخن. د دې فعل دا انفینیټیو حالت ده. انفینیټیو یعنی اصلي حالت، ماخن یعنی ترسره کول، یو کار کول. په پریزنس کې دا داسې کیږي ich mache، du machst، er sie es macht، wir machen، ihr macht، sie machen. دا پریزنس حالت یا د اوسنۍ زمانې حالت ده. اوس امپراتیو کې څنګه کیږي؟ امپراتیو ځکه چې امري حالت ده او په امري جملو کې مخاطب یوازې 3 نفري، یا یو نفري چې کیږي ته، دو دا یوي، یا ای یعنی تاسو، او یا هم رسمي زیوي. نو د دو لپاره کیږي مخ، دغه اس ټی ترنه ځي، مخ یعنی وکه. د ای لپاره کیږي مخت یعنی وکړئ، او د زی لپاره کیږي دغه رسمي زی لپاره ماخن زی. د زی کلمه هم ورسره یو ځای کیږي. یوازې دغه 3 کسانو لپاره مونږ د امپراتیو حالت لرو. اوس دغه زی څه ده؟ دې ته فارمل یا رسمي امریه جمله وایي. کله چې یو رسمي کس سره تاسو خبرې کوئ بیا له دې حالت نه کار اخلئ، او که چیرې خپلو ملګرو یا د کورنۍ غړو سره خبرې کوئ بیا له دې 2 حالتو نه کار اخلئ. دې 2 حالتو کې چې ده مخ زینګولا ده یعنی مفرد یو نفر لپاره، او مخت بیا پلوغال یا د 2 نفرو لپاره ده، او ماخنزی بیا فارمل یا د رسمي حالت کې ده. فرق نه کوي یو نفري او یا هم که 2 نفري. په دیو کې څه ده؟ د رسمي حالت او د مخ ډیر زیات آسانه دي. د ډو څه ده لږ ډیر تفصیل ته ضرورت لري. راځئ په دې برخه کې یوازې فارمل یا د زی حالت نه پیل کو. تاسو دلته څو فعلونه ګورئ چې د زی لپاره په پریزنس کې یا اوسنۍ زمانه کې کیږي haben، werden، gehen، kommen، sprechen، sind. haben په امپراتیو کې کیږي haben sie. haben sie یعنی ولرئ. werden په امپراتیو کې کیږي werden sie یعنی وکیږئ یا وشئ. gehen په امپراتیو کې gehen sie یعنی لاړ شئ. kommen، kommen sie راشئ. sprechen، sprechen sie وغږیږئ، خبرې وکئ. او sind کیږي seien sie. دغسې ده بیا یوه استثناء ده. په امري جملو کې یا امري حالت کې معمولا د جملې آخره کې د امر علامه راغلی وي. دغه علامه راغلی وي، خو دا علامه څه ده؟
اختیاري ده. که چیرې جمله ډیر امر ته نږدې وي بیا دا علامه لیکل کیږي. که جمله غوښتنې یا هدایت ته نږدې وي بیا ټکی کافي ده، دې علامې ته ضرورت نشته. اوس راځئ چې بیلګې وګورو. Haben Sie etwas Geduld؟ لږ حوصله ولرئ. Werden Sie nicht nervös؟ عصبي کیږئ مه. Gehen Sie nach rechts؟ ښي طرف ته لاړ شئ. Kommen Sie bitte herein؟ مهرباني وکړئ دننه راشئ. Sprechen Sie langsamer؟ کرا کرا خبرې وکئ. Seien Sie bitte ruhig؟ مهرباني وکئ آرام اوسئ. تاسې دلته ګورئ چې د هرې جملې په آخر کې د امر علامه راغلې ده. که چیرې دا هدایت وي بیا ټکی ایښودل کیږي، خو پام مو وي که چیرې پوښتنه وي بیا د پوښتنې علامه راځي، ځکه د پوښتنیزو جملو سټرکچر هم په همدې ډول ده. Haben Sie etwas Geduld؟ که چیرې ټونې په دې ډول وي Haben Sie etwas Geduld؟ آیا حوصله لرئ؟ دا بیا پوښتنه کیږي. خو که ټون یې یا نغمه یې په دې ډول وي Haben Sie etwas Geduld؟ یعنی لږ حوصله ولرئ. د زی لپاره آسانه ده ډیر. اوس راځئ چې د ډو لپاره زده کړو. ډو د ډو لپاره پریزنس کې فعل په آخره کې اسټی اخلي. لکه د ماخن فعل کېږي ماخست، د لرنن فعل کېږي لرنست، د شپیلن فعل کېږي شپیلست، د آربایتن فعل کېږي آربایتست، د öffnen فعل کېږي öffnest. خو په امپراتیو کې بیا هم د ډو کلمه ترنه لري کیږي او هم دغه آخره کې چې اسټی راغلی وي دا ترنه لري کیږي. یعنی د فعل د ګردان پریزنس چې راواخلئ او دا اسټی ترنه لري کوي تاسې امپراتیو حالت ترلاسه کوئ. لکه ماخست کیږي ماخ، لرنست لرن. دغه لرن کې دغه ای اختیاري ده، کولی شئ ووایئ لرن، کولی شئ ووایئ لرنه. شپیلست کیږي شپیل، آربایتست کیږي آربایته، öffnest کیږي öffne. جملو کې mach die Tür zu، دروازه بنده که. lerne Deutsch، جرمني ژبه زده که. spiel mit uns، موږ سره لوبې وکړه. arbeite schneller، تیز تیز کار وکړه. öffne das Fenster nicht، کړکۍ مه وغځوه. ځینې فعلونه چې په پریزنس کې بې قاعدې دي په امپراتیو کې هم بې قاعدې حالت کې پاتې کیږي. لکه sprichst، دلته د sprechen فعل sprichst کیږي پریزنس کې، په امپراتیو کې کیږي spricht. اسټی ترنه لري کیږي خو هغه ای هماسې ای پاتې کیږي. لیست کیږي لیس. fährst بیا بیرته خپل حالت ته راځي فا. هر کله چې په بې قاعدې فعل کې یو املاوټ تغییر کړی دا د فاغن فعل ده، د ډو لپاره فیست سوی ده، بیرته په امپراتیو کې خپل حالت ته راځي. املاوټ ترې لرې کیږي، عادي ووکال پاتې کیږي. fährst فا، läufst lauf، bist sei، hast hab. پام وي چې بیا دیزاین او د هابن فعل راغلی ده. دا دیزاین او د هابن فعل چې دي بیخي په خپل اختیار دي، نور قاعدو ته هیڅ نه ګوري. نو ډو بیسټ چې پریزنس کې ده په امپراتیو کې کیږي زای. په همدې ډول ډو هاست چې پریزنس کې ده په امپراتیو کې کیږي هاب. اوس یې بیلګې راسره وګورئ. sprich lauter، په جګ غږ خبرې وکړه. lies das Buch، دا کتاب ولوله. fahr vorsichtig، په توجه سره یا په پام سره موټر وچلوه. lauf nicht schnell، تیزې منډې مه وهه. sei ruhig، آرامه اوسه. hab Geduld، حوصله ولره. دا و امري حالت د ډو لپاره. اوس راځئ چې د ایه لپاره زده کړو. په ایه کې یعنی تاسې د پریزنس حالت د یو فعل د ایه لپاره او د امپراتیو حالت هیڅ سره توپیر نه لري. مثلا د زاین فعل د ایه لپاره کې د ایه زایت، ایه habt، ایه werdet، ایه macht، ایه fahrt، ایه spricht. په امپراتیو حالت کې عین شی پاتې کیږي د ټولو فعلونو لپاره. seid seid، habt habt، werdet werdet، macht macht، fahrt fahrt، spricht spricht. بیلګې راسره وګورئ.
seid pünktlich وخت شناسه اوسئ habt keine Angst ډار مه لرئ werdet besser ښه سئ macht eure Hausaufgaben خپلې کورنۍ دندې ترسره کئ fahrt nicht nach Berlin د برلین ته ډرایو یا برلین ته سفر مه کوئ spricht bitte Deutsch مهرباني وکړئ په جرمني ژبې خبرې وکړئ تر دې ځایه پورې تاسې امپراتیف حالات وپېژانده د ډو ایا او زی لپاره مو په دې حالت کې د فعل گردان هم زده که په دې برخه کې 3 دانې نور اړینو موضوعات ته اشاره کوو چې ستاسې باید حتما زده وي او هغو کې یو ده جلا کېدونکي فعلونه په امپراتیف حالت کې جلا کېدونکي فعلونه جرمني ژبه کې ورته وایي trennbare Verben لکه aufpassen پام کول anrufen تلیفون کول aufstehen پاڅېدل einkaufen سودا اخیستل یا خریداري کول دا فعلونه چې دي د دو مختاړی په جمله کې له فعل نه جلا کېږي او د جملې اخرې ته ځي که تاسې جلا کېدونکي فعلونو په اړه باندې غواړئ چې ډېر پوه سئ او درس یې وګورئ لینک یې په دې پورته برخه کې درته ږدم په دې باندې کلیک وکړئ د جلا کېدونکي فعلونو ویډیو ته ورځئ جلا کېدونکي فعلونه په امریه جملو کې لکه عادي جملو غوندې دغه مختاړی د جملې اخرې ته ځي لکه pass auf پام ولره پام وکړه ruf mich bitte an ما ته خیر د زنګ ووهه bitte یعنی خیر ده یا په مهربانۍ سره steht jeden Tag früh auf هره ورځ وختي را پاڅېږئ bitte kaufen Sie heute im Supermarkt ein مهرباني وکړئ نن په سوپرمارکیټ کې سودا واخلئ په هره جمله کې ګورئ چې مختاړی د جملې اخرې ته تللی ده دا سوه لومړی موضوع دوهمه موضوع دا ده چې امري حالات سره له دې چې د امري یا د امریه په نوم باندې یادیږي خو د امر ترڅنګ په 3 نورو حالتو کې هم کارول کیږي لکه مشوره کله چې یو ډاکټر نه تاسو مشوره اخلئ ډاکټر مشوره درکوي څه درته وایي essen Sie mehr Gemüse ډیر ترکاری خورئ دا کوم امر نه ده دا یو مشوره ده د هدایت لپاره هم کارول کیږي لکه یو استاد یا معلم تاسو ته هدایت درکړي öffnen Sie das Buch auf Seite 10 کتاب مو لسمه صفحه کې خلاص کړئ یا لسمه صفحه د کتاب مو خلاصه کړئ په همدې ډول غوښتنه کې هم کارول کیږي لکه warten Sie bitte einen Moment یوه دقیقه صبر وکړئ لطفا او څلورم حالت دی د امر داسې مستقیم د امر حالت کې کارول کیږي لکه verlassen Sie sofort den Raum دا کوټه زر تر زره پرېږدئ دغه د امر حالت چې ده بیا څو بڼې درلودی سي مثلا شدید امر یا ډیره نرمه غوښتنه دا د هغه خبرو په انداز کې معلومیږي چې یو چا شدید امر وکړ که نرمه غوښتنه وکړه او د هغې ترڅنګ په څو نورو کلمو سره لکه بیټه یا ډوخ په دغه کلمو سره کولی سو یو شدید امر واړو یوې نرمې غوښتنې ته مثالونه یې راسره دلته وګورئ دلته مې څو دانې مثالونه راخیستي دي د یو فعل دي خو لومړی مثال تر ټولو شدید امر ده او وروستی مثال تر ټولو نرمه غوښتنه ده مثلا کوم هیا راشه دلته که چیرې دا په بې احترامانه انداز کې وویلی سي بیا دا ډیره بې ادبي حسابیږي یوازې د ملګرو په منځ کې یا د وړکیانو لپاره که وویلل سي عادي ده په غیر د هغه کې غیر احترامانه ده لږ نرمه یې داسې ده کوم بیټه هیا خیر ده دلته راسه تر هغې بل کوم مل بیټه هیا خیر ده یو ځل دلته راسه مل یعنی یو ځل کوم دوخ مل بیټه هیا خیر دی یو ځل خو دلته راسه کوم دوخ مل بیټه هیا بیټه یعنی خیر ده یا مهربانی مل یو ځل دوخ بیا دلته معنا ورکوي یعنی خو تر هغې پسې نرمه غوښتنه kommen Sie doch mal bitte kurz her مهرباني وکړئ یو ځل خو دلته لنډ راسئ کوڅ دلته داسې یو معنا ورکوي لکه یو ځل لنډ غوندې راسئ که نه یا زر راسئ تر ټولو نرمه او احترامانه امریه جمله یا غوښتنه چې ده هغه په دغه اصطلاح سره جوړولی سو چې دغه زیړ رنګ کې مې ښودلې ده seien Sie doch so lieb und kommen Sie kurz her معنا یې کېږي یعنی
مهربانه سئ یا مهرباني وکئ او یو ځل دلته راسئ. دغه اصطلاح تاسې هر چیرته وکاروئ او وروسته له هغه نه خپله امریه جمله وکاروئ نو له چا نه چې مو غوښتنه کړې وي هیڅ امکان نه لري ستاسو ته د نه جواب دی. دا ول د امپراتیو حالت په اړه ټول اړین معلومات. هیله ده چې له دې درس نه مو ډېر شیان زده کړي وي. دا ویډیو حتما در سره لایک کړئ. تر بل درس پورې ښې چارې.